که تاسو غواړئ چې زه په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې داسې د لایو اپشن آن کړم چې زه بیا دغه شانتې د دې خلکو په شان د ټیک ټاک اکاونټ نه لایو تللی شم او د بل چا لایو هم کتلی شم، نو تاسو بالکل کولی شئ، بالکل په اسانۍ سره کولی شئ. د دې لپاره مختلف طریقې موږ ښودلي چې په هغې سره تاسو د ټیک ټاک ایپ نه لایو تللی شئ، لایو اپشن پکې آن کولی شئ. اکثر ملګري پوښتنه کوي چې موږ ته د دې لایو مکمل سیټینګ وښایه او دغه کې د اپډیټ مسله راځي، دا به څنګه کېږي؟ نو نن به زه تاسو ته مکمل طریقه درښایم په دې ویډیو کې. تاسو سره چې د ټیک ټاک ایپ کې د لایو اپشن نه وي، هغه به تاسو څنګه آن کوئ، تاسو به په خپله لایو څنګه ځئ، د بل چا لایو به څنګه ګورئ، او تاسو به پکې ملګري څنګه انوایټ کوئ. A to Z مکمل سیټینګ به زه تاسو درښایم. کوم پوښتنې چې ملګرو کړي دي هغه به پکې هم زه تاسو ته درښایم. صحیح ده؟ د دغه نه علاوه ملګري اکثر دا پوښتنه ډېره کوي موږ سره د اپډیټ دا مسله راځي چې دا موږ څنګه اپډیټ کړو. نو ګورئ کله چې تاسو په دغه ایپ کې زوړ اکاونټ لاګین کوئ او تاسو پې لایو اپشن نه ولئ او په هغې باندې د اول نه لایو اپشن نه وي، نو بیا به خامخې له تاسو سره د اپډیټ دا مسله راځي. د هغې دپاره صرف دا یو حل دی چې کله نوی ورجن راشي بیا به زه تاسو سره شیر کوم، خو چې نوی ورجن نه وي تاسو به څه کوئ، دغه ایپ په ډیلیټ کوئ، دوباره به بیا ډاونلوډ کوئ، بیا به تاسو سره صحیح کېږي. دغه شانتې خپل هغه لایو سیسټم به پرې جاري ساتئ. او که تاسو غواړئ چې ما سره د اپډیټ دا مسله سره راځي نه چې دا ما سره نه راتللی، دغه دپاره تاسو له US یا د UK اکاونټ جوړول پکار دي چې په هغې کې تاسو 1000 فالوور او 18 ساله عمر په بره وي، نو هله به بیا تاسو سره د سره مسله هم نه راځي، لایو به هم تللی شئ. اوس هغه ملګري چې په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې د لایو اپشن نه ولي، او هغه ملګري چې هغه مکمل سیټینګ زده کول غواړي چې لایو به څنګه ځم، ملګری به څنګه انوایټ کوم، سټاران به پکې څنګه ګورم چې هغو سره لایو لاړ شم، نو هغه ټوله طریقه به ته درښایم د موبایل په سکرین کې. زه د موبایل سکرین طرف ته او دغه مکمل طریقه زده کوم. د ټول نه اول دوستانو تاسو به څه وکئ، په خپل موبایل کې تاسو سره چې کوم ټیک ټاک ایپ ډاونلوډ دی او په هغې کې د لایو اپشن نه راځي، نو هغه به تاسو ډیلیټ کړئ، یعنې ان انسټال به کوئ. بیا به تاسو راشئ خپل موبایل کې به ګوګل راوړئ، په ګوګل کې به تاسو سرچ کوئ ټیکینګ ورلډ. دغه شان به تاسو د ګوګل په سرچ کې ولیکئ، دا تاسو ته ښکاري، په دې سکرین هم ښکاري ټیکینګ ورلډ. دا چې څنګه تاسو ولیکئ سرچ به یې کوئ، دا ویب سایټ به تاسو سره راولي. تاسو به څه وکئ، په دې ټیکینګ ورلډ به کلیک واخلئ. څنګه هم چې تاسو په دغه کلیک واخلئ، تاسو به دا پیج کولی شئ. دې کې به تاسو څه وکئ، په دې سرچ اپشن به کلیک واخلئ او دلته به تاسو ولیکئ ټیک ټاک پرو، او دا به بیا تاسو سرچ کوئ. چې څنګه هم سرچ کړو دا تصویر به تاسو سره واخلي، لږ لاندې به راشئ، دا کنټینیو اپشن دی، په دې به کلیک واخلئ او بالکل ویښ ته به راشئ. دلته دا دی ډاونلوډ اپشن، په دې به تاسو کلیک واخلئ او دا ایپ په ډاونلوډ کړئ. دا 122 MB ایپ دی، ټیک شو. دا به تاسو خپل موبایل ته داسې ډاونلوډ کړئ. دا اوس ما ډاونلوډ کړو، صحیح شو. چې څنګه هم تاسو دې ډاونلوډ کړئ، دا به تاسو د دې ځای نه انسټال کړئ، په دې به کلیک واخلئ او انسټال به یې کړئ. ګورئ دا اوس ما انسټال کړو، اوپن مې کړو. دلته به تاسو هر څه الاو کړئ. ګورئ دلته چې تاسو راشئ ډایرکټ به تاسو سره واخلي لاګین انټو ټیک ټاک. صحیح ده، تاسو به څه وکئ، په دې کې به خپل اکاونټ لاګین کوئ. که ستاسو اکاونټ په ایمیل وي، په نمبر وي، په فیسبوک وي، هغه تاسو د دې ځای نه لاګین کولی شئ. اوس پر ایگزامپل زما کوم اکاونټ چې دی دا په ایمیل دی، نو زه به څه وکړم، سوري په نمبر دی، نو زه به په دې اولني کلیک واخلم. دلته به تاسو سره دا اپشن شو شي. صحیح دی، دلته به تاسو څه وکئ، که په نمبر وي تاسو به د کنټري کوډ چې کوم دی هغه به سلیکټ کړئ د ټولو نه اول. دلته به تاسو بیا هغه نمبر ورکړئ په کم نمبر چې ستاسو د ټیک ټاک اکاونټ دی. صحیح شو. او دلته که تاسو په نمبر نه په ایمیل وي، نو دا بر ایمیل اپشن دی، په دې کې بیا ایمیل او پاسورډ ورکړئ. چې کله نمبر ورکړئ، په دې سینډ کوډ به کلیک کړئ، ستاسو دې نمبر ته به یو کوډ راشي، دلته ورکړئ او سمپل ستاسو اکاونټ په لاګین شي. که دلته پکې تاسو خپل مطابق کیټګري سلیکټ کوئ، سلیکټ کړئ، که نه سلیکټ کوئ تاسو وکئ، بیا په دې سکیپ کلیک کړئ. اوس ګورئ دا اکاونټ دلته لاګین شو. صحیح ده. ګورئ دلته یې موږ سره بره دا د لایو اپشن هم راواغېستو، یعنې په دې کې اوس موږ د بل چا لایو چې دغه کتلی شو. ګورئ پر ایگزامپل په دې مې کلیک واغېستو، ګورئ دا ټول لایو چې دي که نه، دا اوس کوم خلک چې لایو تللی دا اوس موږ کتلی شو، یعنې د دې لایو موږ انجوی کولی شو د دې ځای نه. صحیح ده. اوس دلته تاسو به لایو څنګه ځئ، نو د هغې دپاره دا اپشن دی، په دې پلس باندې به کلیک کوئ. که تاسو سره اول لایو اپشن نه راته، اوس په تاسو سره راځي، خو د هغې دپاره چې تاسو سره 1000 فالوور پوره وي. صحیح ده. په دې پلس اپشن چې څنګه هم کلیک کوئ، هر څه به الاو کړئ. دلته ګورئ دا دریم نمبر باندې د لایو اپشن دی. اوس چې تاسو لایو ځئ، لایو به څنګه ځئ، د لایو تللو لپاره څه ضروري سیټینګ دی چې زه تاسو ته ښیم. کله چې تاسو لایو ځئ که نه، نو دلته تاسو فلټر استعمالولی شئ، یعنې دا دې ځینې فلټر دا افیکټ دا پکې تاسو استعمالولی شئ. دلته به تاسو د خپل لایو مطابق کوم ټایټل چې هغه ورکوئ. صحیح ده. ټاپک پکې تاسو ایډ کړئ. دا چې څنګه هم تاسو ایډ کړئ، بیا به تاسو وکئ، دلته به تاسو په ګو لایو باندې کلیک اخلئ. صحیح شو.
دا اوس لایو چې دی شروع شو. صحیح ګورئ که تاسو غواړئ چې زه دې خپل ملګري پکې انوایټ کړم، یعنې تاسو چې کوم فالوور دي دا دي، نو هغې دپاره به تاسو څه کوئ، په دې ګوټ کې یو اپشن دی کو هوسټ، تاسو به څه کوئ، په دې به کلیک اخلئ. چې کله تاسو په دې کلیک واخلئ دې کې به ستاسو ټول پرنټ شو کېږي، نو تاسو دوی ټول انوایټ کولی شئ. چې کله انوایټ کړئ دوی ته انوایټ دغه لاړ شي، نو دوی به لا غړي ستاسو انویټیشن چې دی قبول کړي او تاسو سره به لایو بیا راتلی شي. یعنې په دې طریقې باندې تاسو د بل چا سره لایو تلی شئ د انوایټ په ذریعه. صحیح ده. دې کې نور هم ډېر اپشنونه دي، تاسو ډایرکټ په وټساپ کې هم دا لیږلی شئ، نور پکې هم ډېر اپشنونه دي، دا تاسو کولی شئ. خو چې تاسو یو کس انوایټ کوئ هغه تاسو په کو هوسټ باندې انوایټ کوئ. ګورئ دا اوس زه لایو تلی یم د 1 منټ او 10 سیکنډ دپاره، دا تاسو لیدلی شئ لایو کریټر دا ټول اپشنونه پرې راغله. ښه یعنې دغه شانتې تاسو په اسانۍ سره د خپل ټیک ټاک اکاونټ نه لایو تلی شئ. اوس که تاسو غواړئ چې زه دې په ټیک ټاک کې چاته یعنې څوک لایو لاړ شي هغو ته دې ګفټینګ ورکړم، نو ګفټینګ تاسو په فری کې نشئ کولی څو پورې چې تاسو سره څه کوین نه وي، او کوین تاسو سره به هله راځي چې څوک تاسو ته په لایو کې ګفټینګ وکړي. صحیح دی. یا به تاسو ټیک ټاک اپ نه اخلئ، د هغې نه پس به تاسو بیا هله ګفټینګ کولی شئ. په دې اپ کې به اوس تاسو ته کریټر فنډ دا ټول اپشنونه هم درکړي. د هغې لپاره به تاسو څه کوئ، په دې پروفایل به کلیک واخلئ، بره به په 3 ډاټ کلیک واخلئ، دلته به تاسو وکړئ په کریټر ټول به کلیک کوئ. دلته ګورئ دا ټول اپشنونه راغلی، لایو سینټر هم شته، سبسکرپشن هم شته، کریټر فنډ کم د مونټایزیشن اپشن چې دی هغه هم شته، او لایو ګفټ اپشن هم شته. صحیح شو. په دې کې دا ټول شامل دي. یعنې دغه شان تاسو لایو اپشنونه هم راوستلی شئ، ورسره تاسو په خپل زوړ اکاونټ یا نوی اکاونټ وي خو چې لایو اپشن دا هېڅ پکې هم نه وي، هغه تاسو دغه شانتې ډالر والا اکاونټ هم اړولی شئ، یعنې کوم چې یو ایس اے والا اکاونټ وي بیا پرې تاسو ارنینګ هم کولی شئ او مونټایز کولی هم شئ او په لایو هم پیسې ګټلی شئ. دوستانو همدغه وه نننۍ ویډیو، امید لرم دا به تاسو خوښه شوې وي. که خوښه شوې ملګرو سره یې شیر کړئ. همدغه شانتې ټپس اینډ ټریکس لپاره او ښایسته اپډیټ دپاره موږ سره کنیکټډ اوسئ. ډېره مننه.